د موسی علیه السلام دعا ده، قرآني دعا ده چې په هغې دعا باندې روزګار هم میلو شوی دی، په هغې دعا باندې موسی علیه السلام ته الله امن هم ورکړی دی، په هغې دعا باندې موسی علیه السلام له الله واده هم ورکړی دی او قسمه قسم نورې خوشحالۍ ول هم ورکړي دي. یو دوا د رزق د زیاتېدو دپاره او د برکت دپاره کومه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا موسی علیه السلام کړې وه چې دا دوا یې وکړه نو خانه امن ورته هم میلاو شو. په مادیان کې خو بیا د فرعون نه چلېده، یو ته من القوم الظالمین، او په مادیان کې هغه ورته وی انی اریدو، شعیب علیه السلام وی ما یو اراده ده، وی ښځې څه اراده ده؟ ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرني 8 حجج. دا اراده مې راته به دلته کار کوې، روزګار درته هم میلاو شو. دا اراده مې را چې 2 میلیونه دي نو چې کومه یوه خوښه ستا وي هغه دله در کومه. واده هم میلاو شو، روزګار هم میلاو شو، هم میلاو شو، ځای هم میلاو شو، کور هم میلاو شو. نو کور هم میلاو شو، واده هم میلاو شو، روزګار هم میلاو شو، خیال لرې امن هم میلاو شو. دا دعا وه. دغه شانتې بله یو اسانه دعا راته ښیم. یو سړی راغلی و ډېر فکرمند و، پیغمبر علیه السلام ته یې وی ډېر فکرمند یم، سودایي غوندې و. وی ما ته داسې څه وښیي چې د ما دا فکرونه او دا ټینشن او دا مالي مسلې حل شي. نو دا اوږدې دواګانې خو څوک یادولی هر څوک نه شي، اسان کار نه دی. پیغمبر علیه السلام ورته وی دا وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. نه داسې روان شنو چې روان شنو بیا ورسره څه غنګ غوندې پیدا شو، مخې راواړو. پیغمبر علیه السلام وخندل، ملګرو ته وی سودایي سره بیا سودا پیدا شوه، فکرمند سړي سره بیا څه فکر پیدا شو. وی راغی ورته وی دا خو چې زه وایم چې لا اله الا الله د الله لویي ده، سبحان الله الله پاک دی، الحمدلله کنه دې کې زما لپاره څه دي؟ وی دې کې زما څه نشته. خو دا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی ګوره ساده سړیه ته چې وایې چې اللهم ارحمني، یا الله پاکه په ما باندې رحم وکړي، اللهم اغفر لي، وی ستا د دې کلمې په جواب کې الله پاک وایي چې فعلتو اومې که در باندې رحم، ته وایې اومې بخې، الله وی بخلې مې، ته وایې اللهم ارزقني، یا الله مال راکړي دولت راکړي، وی الله پاک په جواب کې وایي چې درکړی مې دی. ډېر خوشحاله شوي. دا خو رښتیا سم کار دی. د دواګانو مسانو په رزق کې، په مال کې، په ډېرېدو کې یو سړی راغی وی ما باندې ډېر قرض دی، اخلاصېږي نه، ما ته دعا وښیې. پیغمبر علیه السلام وی داسې دعا ده ته ښیمه چې که تا باندې د غرونو په برابر باندې قرض وي نو الله به یې دنه ختموي. وی دا خو راته وښیه دا کومه دعا ده؟ وی اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. د دې دواګانو ډېر لوی اثرات دي. دغه شانتې رزق کې به برکت راځي په دې باندې چې شکر ادا کړو، رزق کې به برکت راځي په دې باندې چې حدیث کې راځي حج عمرې له بار بار ځئ. حج عمرې له خلک لته دوره ګیډي ګیډي پیسې ورسره وي، ګیډي ګیډي چې ما به چاته وي ورګره وړو دا مور به راسره ځي، مې خطه بس وی چې زه یې واده نه یم، محبوبه هم راسره ده، تاسو به دواړه دی. نو هغه حج الله دوره ګران کو اوري په لکونو روپۍ ورسره وي، ځمکې اخیستې شوې، کنډر یې اخیستې شوې، ګټې ګټې پیسې ورسره وي. خو چې نیک او پیغمبر علیه السلام وی په دې په رزق کې برکت راځي، سړی په مالداري کې چې حج او عمرې لذي راځي. او موږ څه وی په دا ډېرې پیسې دي، دا دې سره به کمې شي. په شکر ادا کولو باندې مال ډېرېږي چې شکر ادا کوې، خلکو له په ورکولو باندې. بهرحال د هغې اسباب ما راته ووایي 50-60 اسباب دي د رزق د برکتو. الله رب الجلال دې موږ له د حلالو روزي راکړي او الله رب الجلال دې زموږ په رزق کې برکتونه واچي. الله دې د عبادت پوهه او توفیق راکړي، د حرامو مردارو نه دې الله پاک موږ په امان وساتي او الله پاک موږ له وس راکړي چې موږ سره د پردو قرضونو غم پیدا شي، چې په ړومبي فرصت کې چې بله جمعه راځي چې پردي قرضونه هم زیرو ته راوستي، زیرو ته. او که تاسو ښه نه شوئ نو زه وایم د الله پیغمبر رښتینی دی، ومن اصدق من الله حدیثا، الله رښتینی دی، د الله پاک وینا رښتینې ده. انشاءالله ښه کېږئ به دې سره چې پردي قرضونه او پردي حقونه ورکړې، انشاءالله مالامال به یې، په روزۍ کې به هم برکتي، په بچو کې به هم برکتي، په کور کې به هم برکتي، په صحت کې به هم برکتي، په مالونو کې به هم برکتي، په کاروبارونو کې به هم برکتي. وآخر دعوانا